یو سړی راته قسم خوړو قسم چې د پیښور نه یو بس کې سورما او لاهور تتلم د پښتو یو ډرامه پکې لګېدلی وه د پښتو ډرامه دې ما سوا د قتل نه او ما سوا د ښځې د ګډانه بل څه پکې نو یو هلک د ماما په زوی پلور مین دی او نی ورکوي هغه مټیزه کوي بیا هغې ورپسې ګرځي بیا یې قتل کوي او بیا وي بل څه به نو دغه ډز ډوز او دغه عشق او معشوقه پښتنو ته دا ښیي دا د پښتو ډرامه وه او دغسې د پنجابۍ ډرامې او د اردو ډرامې بچو ته هم دغه ښیي چې څنګه به د ماما لور تختی څنګه به د ترو لور تختی څنګه به قتل کې څنګه به ګډا کې دا ستاسو زموږ کلچر دی دا سینماګانو په موږ ته دغه ښیي نو یو بچی د هغه زړه تختی خصوصا ده هغه چې یو فلم وکړو یاره زه به څنګه قتل کوم زه به څنګه څوک جینۍ تختومه دا ته او ما ته باقاعده تعلیم راکېدی شي چا هم د خپل بچي فکر نه دی کړی مور او پلار یې غرمې نه ودي او بچی دقسې شتورې به مهار د بدماشانو هلکانو سره ګرځي خلک د خپلې بیزې تپوس کوي چې ماښام کې رانه شي هلکه بیده ولې رانله لیکن د بچي تپوس نه کوي چې نیمه شپه ده زما بچی ولې نه ده راغلی ستا بچی پوډریانو سره لګیا دی پوډر سپي سینمابینو سره لګیا دی سینماګانې کوي او په مختلفو ورانو چارو باندې اخته یي نو رب العالمین په دې آیت کې تا او ما ته خطاب کوي الله تعالی فرمایي قو انفسکم اے بندگانو ځانم بچ کوئ واهلیکم خپل بال بچم بچ کوئ دا اور نه چې هغه ډېر لوی اور دی قو انفسکم ځانونم بچ کوئ واهلیکم خپل اهل و عیالم بچ کوئ نارن علماء کرام ناست دي نارن کې تنوین تعظیم د پاره دی نارن عظیما د جهنم اور دا ګوره ډېر لوی اور دی حدیث کې راځي چې دا جهنم اور د دنیا د اور نه 70 ګونه زیات دی 70 ګونه دا د دنیا اور د هغې 1/70 دی یعنی دومره غوندې اور چې د هغې تاو په ګز کې رسیږي دومره اور د جهنم به 80 ګزه کې د هغې تاو چې کوم دی نو هغه رسیږي نارن عظیما دا هغې ډېر لوی اور نه چې کوم دی نو ځان بچ کوي وقودها الناس والحجاره دا هغې خشاک به دا لرګي نه وي دا ګیس به پکې نه بلیږي دا تیل او پټرول پکې نه بلیږي کاڼي او خلق هغه بوتان چې کافرانو به هغې ته سجدې کولې او خلق دا به هغې کې چې کوم دی نو بلیږي نو زما وروڼو د بچي په مور او پلار باندې حق دی ولتسألن یومئذ عن النعیم د قیامت پر ورځ به الله تعالی د نعمتونو باره کې تپوس کوي چې د ګل غوندې بچی مې در کړی و تا د دې نعمت څه شکریا ادا کړې وه تا هغه ته زما نوم ښیلی و تا هغه ته قرآني تعلیمات ښیلي وو تا هغه ته نبوي ارشادات ښیلي وو تا هغه ته د جومات لاره ښیلي وه تا د هغې اصلاح کړې وه نو د قیامت ورځ به بیا ډېره سخته وي ډېر پلاران به د زامنو نه تښتي ځکه چې ده به د زوی حق نه ادا کړی ډېر زامن به د پلار نه تښتي د پلار حق به نه ادا کړی ډېر وروڼه به د وروڼو نه تښتي ځکه چې د یو بل حقوق به نه ادا کړي نو زما وروڼو اولاد په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی قرآن مجید ته متوجه کوي انګریزۍ نه مونږ نه منع کوو لیکن د خدای دپاره بچی خالص انګریز مو جوړوه